طالبان هلمند کې ګڼ شمېر دولتي عسکر تسلیم او ډېرې پوستې سقوط شوي. د راپورونو له مخې له تېرو څو ورځو راهیسې په هلمند ولایت کې یو ځل بیا د طالبانو او کابل حکومت عسکرو ترمنځ جګړو زور اخیستی او طالب جنګیالي له څو ورځو د یاد ولایت د مرکز لښکرګاه ښار تر دروازې رسېدلي. طالب ویان قاري یوسف احمدي په خپله ټویټر پاڼه د یو پیغام په خپرولو سره ویلي چې له پرون راهیسې د هلمند ولایت د نهل سراج د الیکوزي کاخ پوکلزیو او طبیلي سیمو کې د کابل حکومت 12 تنه عسکرو 14 پولیسو او سنګوریانو خپلې 3 پوستې پرېښي او له 28 میله وسلو سره یو ځای طالبانو ته تسلیم شوي دي. دغه راز طالب ویان په یو جلا ټویټ کې ادعا کړې چې د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د ژړ صاحب طویلي لوی کلي او دوپیلي په سیمو کې د کابل حکومت د عسکرو پولیسو او سنګوریانو یو ماموریت او 15 پوستې سقوط شوي چې په پایله کې لسګونو عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې، ګڼې شوبلې، موټران او ډول ډول وسلې د طالبانو لاسته ورغلي دي.